د اقتصاد له نړۍ د اونیزه خپرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه بېلابېل ریپورټونه راسره شته. نو هیله تر پایه راسره اوسئ. ورځو لومړی افغانستان ته. وروسته له هغه چې افغان پانګوالو لپاره د پاکستاني ویزې محدودیتونه ډېر شول، افغان سوداګرو خپل کاروبارونه خپل ټاټوبي او یا هم خلیجي هیوادونو ته لیږدولي دي. سره له چې کابل او اسلام آباد د خپل منځیو اقتصادي اړیکو د ښه والي هڅې کړې، خو دواړه لوري پانګوال وایي د اړیکو د ترنګلتیا پر سوداګرۍ او کاروبارونو ډېر اغیز کړی دی. رحمان الله په پېښور کې له سوداګرو سره خبرې کړې دي. په پاکستان کې د افغان سوداګرو ټولنه وایي په تېرو څو کلونو کې ورته په پاکستان کې د کار کولو شرایط دومره سخت شوي چې اوس دلته کاروبار ورته بیخي ګران شوی. خو ځینې افغان سوداګرو سره د ستونزې حل په نورو هیوادونو کې په کاروبار پیل کولو کې ګوري. موږ زیات اکثرت ورونه د دې نه دي د خپل کاروبارونه ختموي، ټول لګیا دي. څوک خارج ته وایي چې په هر سختو لارو کې خپلې پیسې غټې پیسې اخلي او هغوی مصرفوي. د پاکستان نه خپلې پیسې وباسي او هغوی په خارج کې هلته مصرفوي او ځي هلته کاروبار دپاره ځي. نو دا دغه حل دی چې ګورنمنټ یې موږ سره په صحیح لار باندې راشي او هغه دې موږ دپاره یو سهولت جوړ کړي. د پاسپورټ د ویزې د انټرنې دا ختمېږي ځکه میاشت په میاشت باندې ځي او انټرنې کوي. نو دا چې موږ سره کومک ونه کړي دا غټه مسلې هېڅ لار نه لري چې دلته کې موږ کاروبار وکړو او زموږ کاروبار مخکې لاړ شي. پاکستان کې زیاتره وچې میوې د افغانستان نه راځي، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي کړکېچ له امله تورخم او چمن دروازې اکثره وتړلی شي چې ورسره دغه میوې په وخت پاکستان منډیو ته نه رسیږي. له امله یې پاکستان کې د وچو میوو بیه ګرانه شي او بازار یې سوړ دی. مخکې ډېره زیاته راتله افغانستان نه که نه، او اوس دا میوه چې ده ډېره زیاته نه راځي. مخکې به یو شي موږ په 500 روپۍ اخیستو، هغه شی اوس موږ له په 1600-1400 کې میلاویږي. نو ګاک مو سره کم شوی دی. افغان سوداګر په دې باور دي چې پاکستاني او افغان حکومتونو ترمنځ سیاسي شخړې دي چې زور له افغان سوداګرو ځي. دغه سوداګر له حکومت نه په خاصه توګه د افغان سوداګرو لپاره د یو ځانګړې پالیسۍ غوښتنه لري. چې د افغانستان او د پاکستان حکومت دواړه کېني خپل منځ کې د معاهده وکړي، لکه څنګه چې دا خط لو راتله هماغه شان پرېږدي راپرېږدي. خلکو کاروبار یې مو سره ډېر د سرحد خلکو ته دې وخت کې ډېر زیات تاوان رسي. داسې اندېښنې دي که د پاکستان حکومت د سختو پالیسیو له کبله افغان سوداګر دلته خپل کاروبار ختموي یا یې نورو هیوادونو ته انتقالوي، نو ورسره به ګڼ شمېر پاکستانیان خپل روزګار له لاسه ورکړي. د شمیرو له مخې د نږدې 60% پاکستانیانو روزګار د افغان سوداګرو له کاروبار سره تړلی. یو خو پاکستان حکومت باندني سوداګرو په پاکستان کې کاروبار کول ته هڅوي، خو بل خو له پاکستان نه افغان سوداګر خپل کاروبارونه ختموي او باندني هیوادونو ته انتقالوي چې ورسره پاکستان ته یو ستر اقتصادي تاوان رسېدی شي. رحمان الله، BBC، پېښور. بیا هم یو څه پاکستان کې تمیږو. نړیوال بانک ویلي په پاکستان کې 80% بېوزله وګړي په کلیوالو سیمو کې ژوند کوي. دغه بانک په یوه تازه ریپورټ کې ویلي د پاکستان کلیوالې سیمې تر ښاري سیمو ډېرې وروسته پاتې دي او د ژوند اسانتیاوې پکې په نشت برابرې دي. د دغه ریپورټ له مخې د بلوچستان ایالت شاوخوا 40 ولسوالیو کې یا ضلعو کې 62% وګړي د بېوزلۍ له کرښې ټیټه کچه کې ژوند تېروي. د افغانستان په مرکزي ولایت بامیانو کې د 80 میلیونو ډالرو په ارزښت برېښنا رسولو 3 پروژې پرانستل شوي دي. ولسمشر اشرف غني چې د دغو پروژو د پرانستلو لپاره بامیانو ته ورغلی و، ویل د دغو پروژو په پلي کولو سره به 220 کیلو واټه برېښنا له دوشینه بامیانو ته ورسیږي او 20,000 کورنیو ته به د برېښنا وسایل اسانتیا برابره کړي. د افغانستان ډیره برخه برېښنا له نورو هیوادونو دغه هیواد ته ورلېږدول کیږي. چین کې د مجردانو ورځې په پیل کې د پلور کچه د ریکارډ په کچه لوړه شوې وه، په دې معنا چې په یوه دقیقه کې 2 دقیقه او 25 ثانیو کې له $1 میلیارډ ډېر توکي پلورل شوي دي. دا ورځ داسې فرصت دی چې مجردان پکې خپل حالت لمانځنه کوي. په دې ورځ کې د علي بابا شرکت له ښکېلتیا وروسته اوس په کال کې له بل هر وخت ډېر توکي پلورل کیږي. اپل اجازه ورکړې چې د تولیداتو یوه لویه برخه به مخامخ د خپل مهم سیال امازون له لارې لیږدول کیږي. د کار ته د یوه داسې ګام په سترګه کتل کیږي چې د کرسمس په څیر په ټولو مهمو ورځو او رخصتیو کې به د دواړو شرکتونو د تولیداتو خرڅلاو ډیر کړي.
د دې معنا دا هم ده چې اپل به خپلواک پیرودونکي ټاکي او له هغې وروسته به بیا د دغه شرکت د تولیداتو د خرڅلاو اجازه لري. هندۍ روپۍ 2018 کال کې د اسیا تر ټولو ناوړه حالت پیسې بلل شوې دي چې د هند اقتصاد لپاره یې ستونزې ټوکولې دي. څو اونۍ مخکې د هندیو روپیو ارزښت تر ټولو ټیټې کچې ته لوېدلی او د $1 پر وړاندې په 4 پیسو یا روپیو بدلېده. $1 داسې اندېښنې دي چې راتلونکو څو میاشتو کې ارزښت ښایي نور هم وپرځي چې تګلارې جوړونکي هم ورسره اندېښمن شوي دي. 2 میاشتې کېږي چې سورف سرکار له هندوستان نه نیویارک ته ورغلی چې د کولمبیا په پوهنتون کې ماسټري وکړي، خو په دې لنډ وخت کې د زده کړو لګښتونه ډېر لوړ شوي دي. سورف $15,000 پور اخیستی، خو له هغه مهال راهیسې چې د پور واخیست د هندۍ کلدارو ارزښت د $1 پر وړاندې 10% ټیټ شوی. په دې توګه د سورف لپاره لا ګرانه شوې چې خپل پور پرې کړي. د یوازې نه ده چې له داسې برخلیک سره مخامخ شو. په زرګونه هندي محصلین د کلدارو د بیې ټیټېدو له امله له ستونزو سره مخامخ دي. کله چې ما د ماستري اخیستو پلان جوړاوه، هغه مهال $1.68 یا 8 کلدارې کېدې. ما هم په هماغه حساب خپل پلان جوړ کړ. هغه مهال هوسا وم. اوس باید خپل لګښتونه په ډیر احتیاط وکړم او ارزان بیه شیان واخلم. هند کې مې ښه شیان اخیستل، اوس دلته ارزان بیه توکي اخلم. د $1 پر وړاندې د هندۍ کلدارو د بیې ټیټېدو اغیز په هند کې پر لویو او کوچنیو کاروباریانو هم شوی دی. له ممبئی سره نږدې دا کمپنۍ د سړکونو او لوبغالو لپاره LED څراغونه جوړوي او خپل د اړتیا وړ څه باندې 40% توکي واردوي. دا چې د $1 پر وړاندې د هندۍ کلدارې ارزښت ټیټ شوی، نو دا کمپنۍ اړه ده چې د وارد کړو توکو لوړه بیه پرې کړي. په 2018 کال کې هندۍ کلدارې د $1 پر وړاندې خپل ارزښت نږدې 25% بایلود، خو دا یې وروستی حد نه دی. کارپوهان وایي ښایي په راتلونکو میاشتو کې د هندۍ کلدارو ارزښت نور هم ټیټ شي. زه ډیر اندېښمن یم که د کلدارې بیه په همدې ډول نور هم ټیټه شي نو موږ به له ستونزو سره مخامخ شو. زه ښایي خپل کاروبار کم کړم. زه اوس مهال د بیو د لوړولو فکر نشم کولی. که د $1 بیه همداسې لوړی شي نو زه ښایي خپل کاروبار محدود کړم. د تیلو بیو لوړېدل د هندۍ کلدارو د بیو د ټیټېدو اصلي لامل دی. هندوستان د خپل استعمال 80% تیل واردوي او کله چې د تیلو بیې لوړېږي نو هند اړ دی چې لوړه شوې بیه یې په $1 پرې کړي. له دې امله پر کلدارو فشار راځي او بیه یې ورسره ټیټېږي. کارپوهان خبرداری ورکوي که د تیلو بیه په دوامداره توګه لوړه شي نو هند به ورسره له هغې اقتصادي ودې هم پاتې شي چې په تیر یو کال کې یې کړې ده. د اقتصاد له نړۍ ګڼه موده اونۍ همدومره.